د اسلامي امارت مجاهدین په دې خاطر چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي شاتګ ته مجبور او کندوز ته یې حرکت وکړ. پر دې مهال نیواګرو ځواکونو سخت بریدونه کول. د سیمې د خلکو په خبره یوازې په دشتې ارچي ولسوالۍ کې له 2000 زیات مجاهدین او طالب العلمان چې د دینی او اسلامي زده کړو په حال کې وو په شهادت ورسېدل. له دې امله د اسلامي امارت مجاهدینو پریکړه وکړه چې د کندوز یرګنک دښتې لور ته شاتګ وکړي او زرګونه مجاهدین هلته غونډ شول. د شپې 11 بجې شپږم تاریخ د 9مې میاشتې 1380 په هجري لمریز حساب باندې او په هجري قمري حساب باندې 12مه د رمضان المبارک د روژې 1422 کال و. موږ د کندوز څخه د شپې په تیاره کې ووتلو. هغه تفاهم چې سوی و چاردریو پل ته چې ورسېدلو دلته د امریکایانو تیارو بمبار شروع کړي. ډېر زیات بمبار یې وکړي. ډېر شدید جنګونه شروع شو. د هوا د لارې به د امریکایانو قسم بمبارونه کول. د لاندې څخه د ځمکې د لارې به مثلا دغه د دې متحدینو او د دې په شمول باندې هغوی به بریدونه کول، تعرضونه به کوله. خو الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدینو په ډېره قوي روحیه او قوي عزم باندې د دې په وړاندې باندې وجنګېدل او دې ته ډېر درانه تلفات او سنګین تلفات واړوله. د میدان یوایي په سیمه کې او دا رقم د خاناباد په سیمه کې د امام صاحب د ولسوالۍ طرف ته د شمال طرف هم ټول سکوت وکړي. مزار کمربند رامات سو هغه مجاهدین هم رالو، د شبرغان مجاهدین هم رالو، د سمنګان مجاهدین هم رالو، د کندوز خپل مجاهدین هم وو، تخار کې چې څومره کمربندونه وو د مجاهدینو دا ټوله وو. د ټولو ولایتو چې هغه ډېر قوت موږ درلودی هغه ټول په کندوز کې وو. تقریبا تر 100,000 زیات مجاهدین وو. نو کله د سکوت حالت راغی نو ډېر زیات په شهادت هم رسېدلو. هره شپه به بمبار وو، هره ورځ به بمبار وو. شهیدان او زخمیان ډېر زیات وو.